که چیرې غیر مسلم یا کافر ته تاسو څخه دغه درې پوښتنې وکړي نو آیا تاسو به جواب ولرئ؟ لومړۍ پوښتنه، که چیرې تاسو نه یو کافر پوښتنه وکړي چې تاسو الله تعالی منئ، نو موږ ورته ووایو چې الحمدلله، نو هغه به درته په جواب کې ووایي تاسو الله تعالی لیدلی دی چې تاسو یې منئ. آیا تاسو یې جواب لرئ؟ کیدای شي ونه لرئ. دویمه پوښتنه، الله تعالی ویلي چې ما شیطان د اور نه پیدا کړی دی، نو کافر به تاسو ته ووایي چې الله تعالی ویلي ما شیطان د اور نه پیدا کړی او بیرته یې په اور کې سوځوم، نو اور په اور څنګه سوځېږي؟ دریمه پوښتنه، الله تعالی ویلي چې د دنیا ټول کارونه زه کوم، نو څنګه دا انسانان رانیولی کېږي چې دوی دغه ګناه وکړه هغې هغه ګناه وکړه؟ که غواړئ د دغه درې سوالونو جوابونه واورئ نو دغه ویډیو درسره وګورئ. که چیرې موږ کافرو ته د قرآن او حدیث څخه دلیل پیش کړو نو دوی نه مني، نو باید دوی ته موږ عقلي دلیل پیش کړو. دغه ویډیو درسره وګورئ. قصه وبيان واقعه امام ابو حنيفه رحمه الله بس يوم ملحد راغی هغه جومات کې ناسو درس کوو، وی تاسو الله منئ؟ هغه وی الله منو. وی لیدلی م دی؟ هغه وی نه. وی چې لیدلی م نه دی نو منئ یې څنګه؟ څوک درته دا خبره وکړي؟ مولوي صاحب ته ورته لیکلي شیخ صاحب غواړم ووایو علم کې ډېر شاته موږ پاتې شوي، ډېر زیات شاته پاتې شوي. د قرآن او حدیث علم یاد نو بیا ورته وایي چې بل سوال چې شیطان د اور نه پیدا دی او بیا تاسو وایئ چې جهنم ته به ځي، نو اور په اور څنګه سوځي؟ وی دریم دا چې تاسو وایئ چې هر څه الله کوي، هر څه الله کوي، نو بیا ولې دا خلک رانیوی کېږي چې هر څه الله کوي؟ نو ولې دا خلک رانیوی کېږي د دا کار وکړو د دغه کار وکړو د ګناه وکړو، په دې ولې رانیوی کېږي؟ هغه وایي نور وینا نور څه نشته. هغه داسې ده اوبو کې خاوره کې لږ اوبه ور واچوله، د هغې نه خټه جوړه کړه مضبوطه او په هغې باندې د ملحده ککرې وویشتې او هغه بېهوشه شو. هوش کې چې راغی په امام صاحب یې کیس محکمې ته لاړو. قاضي امام صاحب ته وایي چې ته مشهور سړی ته مشر امام عالمي، خو دا تاسې عجیبه قصه کړې. وی ده زما نه تپوسونه کړو، ما ورته جواب ورکړو. هغوی څه تپوسونه؟ چې تپوسونه وي نو قاضي ورته دا خو جواب نه و، تا به علمي صحیح جواب وي، دا به علمي جواب ورکړی عقلي. وی څنګه؟ ورته وی ده ماته وی چې الله منئ او لیدلی هم نه دی، نو څنګه منئ او لیدلی هم نه دی؟ نو وی ته جواب څه وکړو؟ جواب دی ما په خټه باندې وویشته کړو. وی څنګه؟ اوس به مو پوه کړه. هغه ته وویل ما چې ته وویشتې درد یې محسوس کړو؟ هغه ویل درد نه، زه خو بېهوشه شوم. ته درد نو وی تا دا درد لیدلی و چې ته یې منې؟ درېیمه ده ته خوږ شوې ما چې وویشتې په دې باندې؟ وی زه بېهوشه شوم. وی د خاورې نه پیدا یې په خاوره باندې خوږ شو. دغه شان دي شیطان د اور نه پیدا دی په اور باندې سوځي که الله وی هر څه کوي. تاسو ولې بیا خلک رانیسئ؟ نو تا ولې زه دې قاضي خوا له راوستم په ما دې کیس کړی؟ مطلب دا چې د انسان اراده شته، د الله د ارادې لاندې د پاک ارادې د لاسه د انسان رانیوی کېږي. هسې دا خو ما اسی یو قصه مختصر بیان کړم. زه به تاسو ته انشاءالله په روان درسونو کې داسې واقعات بیان کړم چې تاسو به ورته حیران شئ چې څنګه څنګه شبهې د ملحدینو پیش کړي دي، څنګه څنګه خبرې دوی بیانوي، د دې دپاره چې د مسلمانان ګډوډ شي په دې عقیده کې، د دې دپاره چې دوی د الله په باره کې د دوی نظریه خرابه شي، د پیغمبر په باره کې د دوی نظریه خرابه شي. نو ځکه زما تاسو ټولو ته دا دعوت دی چې علم وکئ، علم وکئ، کم سے کم چې خپل عقیده راته معلوموي او خپل بچي به پوه کولی شي.